طالبان وايي چاچي په جمهوریت کې کار کړی وي طالبان یې له موسسو هم منفکوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د کشف او جرایمو سره د مبارزې ریاست هغه ګاډان منفکوي چې د جمهوریت په مهال یې دندې ترسره کړې وي. د معلوماتو له مخې د کشف او جرایمو سره د مبارزې ریاست د رئیس ملا عزیز الله محمود، د ډایاک مدیریت لوی مدیر بشیر احمد منیر او د هغه همکار مدیر قاری سمیع الله د تیرو 15 میاشتو راهیسې د سلګونو هغه کسانو لیستونه چمتو کړي چې په تیر جمهوریت کې یې دندې ترسره کړې وي او اوس یې د دغو امنیتي کمپنیو له لارې په یونما، یونیسف، یونیچسیار او نورو بیلابیلو مؤسسو او ادارو کارکوونکو سره د امنیتي ګاډانو په توګه دندې په مخ وړي. د طالبان دغه ریاست هره اونۍ د یو جلا مکتوب له لارې له 10 تر 15 پورې کسان منفکوي. معلوماتو له مخې د دغه ریاست یو تعقیبي مکتوب ترلاسه شوی چې د هارت امنیتي کمپنۍ څخه یې د 10 کسانو د منفکۍ غوښتنه کړې وه او د هغوی د منفکۍ په اړه معلومات ترې غوښتي دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د جمهوري نظام ملکي مامورین په تدریجي توګه له دولتي دندو لرې کړل چې اوس یې له مؤسسو څخه هم د لرې کولو لړۍ روانه کړې ده او پر ځای یې د طالب جنګیالیو د کورنۍ غړي په دندو ګماري.